السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې تاسو ټول به حیرانه کړي. ګوره دوستانو زه دلته راغلم، ما خپل سیکرټ کوډ ولیکئ 1 2 3 4 5 ما ولیکئ. هغه رقم زه د سرچ په بټن باندې کلیک کوم. اوس دوستانو دلته تاسو کولی شئ چې خپل تصویران او خپل ویډیوګانې په ګوګل کې پټې کړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو که زه بیرته له دې څخه وځم دغه اپلیکیشن خلاص کړم. د هغه رقم دلته ګوره دوستانو زه خپل چینل نوم لیکم. کله چې ګوره دوستانو زه د خپل چینل نوم ولیکم، د هغه رقم به دلته ماته په ګوګل کې خپل چینل راواړوي. د هغه رقم که تاسو غواړئ چې په دې کې خپله ډیټا پټه کړئ، دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ټوټل طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. او د هغه رقم دوستانو د دې لپاره تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه کروم براوزر ده، هغه رقم دلته به تاسو خپل فیورټ کوډ ورکړئ. دوستانو که تاسو غواړئ چې هر کوډ ورکړئ، بیا په دغه کوډ سره تاسو کولی شئ چې خپله ټوله ډیټا له خپلو ملګرو څخه پټه کړئ. نو ګوره دوستانو ما خان کوډ ورکړئ، دغه رقم یې دغه ډن کړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ډن کړئ، دغه رقم اوس دلته تاسو په موبایل کې کروم براوزر خلاص شي، یعنې ګوګل تاسو ته خلاص. اوس که تاسو په دې کې هر شی سرچ کړئ، هغه به دلته دی تاسو ته راړوي. او که تاسو غواړئ چې په دې کې خپله ډیټا پټه کړئ، یعنې خپل تصویران پټ کړئ یا خپلې ویډیوګانې پټې کړئ، دوستانو تاسو کوم کوډ هلته ورکړی و دلته به تاسو هغه کوډ ورکړئ. نو ګوره دوستانو ما خان کوډ ورکړی و، دلته ګوره اوس ما خان ولیکئ. دغه رقم به تاسو راسئ د سرچ په بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو د سرچ په بټن باندې کلیک وکړئ، پلیز ایډ ا فولډر ولاړ به دلته تاسو یو فولډر ایډ کړئ. که تاسو غواړئ چې هر فولډر ایډ کړئ، په هر نامه باندې ایډ کړئ، دلته به تاسو هغه فولډر ایډ کړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه فولډر تاسو ایډ کړئ، بیا به تاسو راسئ په پلس بټن باندې به کلیک وکړئ. په ایډ نیو فولډر کې تاسو نوی فولډر جوړولی شئ. په فوټو اینډ ویډیو کې تاسو تصویران ویډیوګانې پټولی شئ. په کیمره کې تاسو اوس تصویران اخیستلی شئ. دغه رقم دوستانو دلته به تاسو راسئ، په فوټو اینډ ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویران او هره ویډیوګانې پټې کړئ له خپلو ملګرو څخه، هغه دلته دوستانو تاسو پټولی شئ. دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې هرې ویډیوګانې او هر تصویران له خپلو ملګرو څخه پټ کړئ، هغه ټوټل دلته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره پټولی شئ. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې دغه تصویران له خپلو ملګرو څخه پټ کړمه. د هغه رقم صرف تاسو هغه تصویران وروښیاست. نو هغه که تاسو هر څو تصویران وروښیاست، دوستانو صرف به تاسو په هغو تصویران باندې کلیک وکړئ او هغه تصویران به په دغه ځای کې پټ شي. نو ګوره دوستانو زه بیرته له دې اپلیکیشن څخه وځم. بیرته که زه دا اپلیکیشن خلاص کړم، د هغه رقم که اوس دلته زه خپل کوډ ورکړم او د سرچ په بټن باندې کلیک وکړم، نو زما تصویران او زما ویډیوګانې به دلته پټې وي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په ګوګل کې خپل تصویران او خپلې ویډیوګانې پټې کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.